پاتې برخه. مریم په ژړا غونې غږ ورته ویلې زه یم. دا واخله یخې اوبه. میرویس له ځایه راپورته شو. مریم ته یې ویلې تا خو له ما سره ژمنه کړې وه چې بیا به دې مخ ته نه راځم. مریم هم په ژړا ورته وویلې ملالۍ راپسې میوند لېږلی و. میرویس د مریم غاړې ته خیال شو. په ترخه خندا یې ورته وویلې غاړه کې دې تر اوسه اچولی دی. مریم ورته ویلې دا ستا د لاس نښه ده، تر مرګه به راسره وي. میرویس یې خبره ونیوله. ورته ویلې ګوره بل ځل دا د مرګ خبره درنه وانورم. کلکه یې په غېږ کې ونیوله. دواړو یو ځای ژړل. ملالۍ هم د پخلنځي له کړکۍ نه دواړه ولیده چې یو بل یې غېږ کې نیولي دي. دیوال ته یې تکیه ووهله. لکه لیونۍ یې ژړل او بیا به یې خندل. شیبه وروسته درې واړه ډوډۍ ته ناست وه. میرویس ورته ویلې ملو مور مې او میوند چیرته دي؟ ملالۍ ورته ویلې مور جانه خو مې د باران کاکا د لور واده ته لاړه ده او میوند خو ډوډۍ وخوړه ښوونځي ته لاړه. مریم او میرویس د سترګو لاندې کته. ملالۍ ستونی له سلګو ډک وه. ناڅاپه یې له خولې او پوزې وینې راغلې. په منډه تشناب ته لاړه. مریم هم ورپسې ورغله. میرویس له ملالۍ پوښتنه وکړه ښه یې؟ ملالۍ په مسکا ورته ویلې هو ښه یم. میرویس ورته ویلې دا څوم ځل دی چې له پوزې او له خولې څخه دې وینه راځي؟ سبا دی سبا ځو ډاکټر ته. ملالۍ په وارخطایي وویلې ما خو درته ویلې که نه چې پلار سره مې ډاکټر ته لاړه وم. ډاکټر ویلې دا د ګرمي تاثیر ده او د وینې تویېدل له پوزې ګټه لري. ډوډۍ سره ټوله کړه. چای څښه چې ببو یې راغله. ملالۍ ورته ویلې ببو ناوې څنګه وه؟ څنګه ښکاره کېده؟ ببو وویلې کټه مټه لکه ستا په څېر ښایسته وه. ملالۍ وخندلې ویلې که ناوې ښایسته وه نو د مریم په څېر به ښکاره کېده ځکه هغه تر ما ډېره ښکلې ده. مریم په خندا شوه. ببو وویلې که خیر وي مریم به هم ډېر زر ښکلې ښکاره شي. ملالۍ وپوښته هغه څنګه؟ ببو وویلې د مریم مور راته واده کې وویلې چې مریم پسې د هغې د کاکا زوی راځي. میرویس له ځای نه پاڅېده. ویې ویلې زه د باندې ځم. ملالۍ ژر ورته د پښو څپلۍ سمې کړې. ماخوستان ټول ناست وه. د ملالۍ حال خراب شو. 3 ځلې یې له خولې څخه وینه راغله. ببو یې ویلې میرویسه زوی هله موټر چالان کړه چې ډاکټر ته لاړ شو. ملالۍ ویلې نه زه ډاکټر ته نه ځم. ما مې د خپل پلار کور ته بوځئ. پلار مې هلته ډاکټر ته بیایي ځکه هغې ډاکټر ته زما تکلیف معلوم ده. وروسته له ډېر ټینګاره یې ببو وویلې میرویسه زویه هله ملالۍ د پلار کور ته بوځه او مریم دې هم در سره لاړه شي چې په لاره کې په ملالۍ پام وکړي. لا نیمه لارې ته نه ورسېدلې چې ملالۍ په موټر کې بېهوښه شوه او زوف یې وکړ. مریم ویلې میرویسه شفاخانې ته لاړ شه. د ملالۍ حال خراب دی. د پلار کور ته یې مه ځه. ملالۍ یې د کلي شفاخانې ته یوړه. ډاکټرانو زر اجل بخش ته دننه کړه او نرسې ته یې وویلې دا د ملالۍ دوا او نسخه ده. ډاکټر په لوړ اواز ویلې د منفي بي ګروپ وینه راوړئ. نرسې ویلې بي ګروپ وینه روغتون کې نه لرو. مریم په منډه ورغله او ورته ویلې زما وینه